بسم الله الرحمن الرحیم. د انسان دعا ولې نه قبليږي؟ په کومو حالتونو کې د انسان دعا نه قبليږي؟ د دې شاته ډېرې زیاتې وجې دي چې د هغې وجې نه انسان دعا نه قبليږي. راځئ چې نن سوچ وکړو، فکر وکړو چې کومه وجه موږ کې موجود ده چې د هغې وجې نه زموږ دعاګانې نه قبليږي. اوله وجه چې کله زړه پوره متوجه نه طرف د الله ته په وخت د دعا کې، نو دغه انسان دعا نه قبليږي. لکه بعضې خلک الله سبحانه وتعالی ته لاسونه اوچت کړي، خو اخوا دیخوا ګوري، یا په وخت د دعا کې د یو بل سره خبرې کوي. نو دغه وخت کې چې زړه پوره متوجه نه الله سبحانه وتعالی ته، د انسان دعا نه قبليږي. د دې مثال داسې دی محترمو، لکه یو سړی په لینده کې کاڼی واچوي، خو پوره رانه کاږي، لږې راکاږي، نو دا کاڼی چې دی هغه خپل هدف ته ونه رسیږي. دغه رنګې دا دعا هم الله سبحانه وتعالی ته نه رسیږي. دغه رنګې دویمه وجه چې دا هغه د حرامو خوړل دي. کله چې انسان حرام خوري، د هغې انسان دعا چې دی هغه نه قبلیږي. لکه حدیث کې راځي، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اے خلکو، الله سبحانه وتعالی پاک ذات دی او نه قبلوي مگر پاک او حلال څیزونه. او الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته په هغه څه باندې حکم کړی دی، حکم ځینو چې پیغمبرانو ته حکم کړی دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي: اے پیغمبرانو، خورئ د حلالونه او نیک عمل کوئ، زه ستاسو په عملونو خبردار یم. دا رنګې بل ځای کې مؤمنانو ته خطاب کوي: اے مؤمنانو، خورئ د حلال او پاک څیزونو نه هغه چې ما درکړي دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سړي واقعه ذکر کړه چې هغې اوږده سفرونه یې کړي، اوږد او آلوده ویښتان یې وي، او الله سبحانه وتعالی ته سوالونه کوي، لاسونه جوت کړي، یا ربي ای ربي، د الله نه دعا کوي په داسې حال کې چې د هغې طعام دا د حرامو نه وي، څکاک د حرامو نه وي، لباس د حرامو نه وي، حتی چې پرورش په حرامو کې شوی، نو فانا یستجاب له، دې دعا به څنګه قبول شي؟ نو چې کله انسان حرام خوري، د هغې طعام، څکاک، لباس دا د حرامو نه، د انسان دعا چرې هم نه قبلیږي. دغه رنګې درېیمه وجه چې د هغې په وجه باندې د انسان دعا نه قبلیږي، چې کله د ګناهونو په وجه د انسان زړه زنګ شي، د ګناهونو د وجې نه، نو بیا دعا نه قبلیږي. څلورمه وجه هغه غفلت دی د الله سبحانه وتعالی نه. پنځمه وجه محترمو، چې کله انسان داسې دعا کوي چې هغه د الله او د الله د رسول د رضا خلاف وي، یا نیکانو خلکو ته بد دعایي کوي، هغې ته خیرې کوي، د دې انسان دعا چې دی نه قبلیږي. شپږمه وجه محترمو هغه شهوت دی. اومه وجه لهویات دي. اتمه وجه چې د هغې د وجې نه د انسان دعا نه قبلیږي، هغه د دعا په قبلېدو باندې یقین نه لرل. کله چې یو انسان دعا کوي او په دې باندې یقین نه لري چې زما دعا به قبوله شي، نو الله سبحانه وتعالی د داسې انسان دعا نه قبلوي. ځکه حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. د الله نه دعا وغواړه، د الله نه دعا کوه، خو یقین ساته په دې باندې چې دا ستا دعا به قبلیږي. په داسې حال کې وانتم موقنون بالاجابه، چې ته یقین لري په دې باندې چې دا ستا دعا به قبلیږي. او یاد وساتئ چې الله سبحانه وتعالی د غافل او لهوه کوونکي زړه چې دی، هغه د لهوه کوونکي زړه او د غافل زړه دعا چرې هم نه قبلوي. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې هر وخت ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې دا نوم ولیکئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. او که غواړئ چې تاسو هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهربانۍ له مخې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.